خیر د یاران میډیا د دیونی سپورټي خبرونه ته ښه راغلاست. په اونیزه سپورټي خبرونه کې درته د سپورټ له ډګره په زړه پورې او جالب خبرونه لرو. هیله ده چې تاسو به هم تر پایه ملتیا وکړئ او تر څنګ یې د یاران میډیا د یوټیوب چینل خوښول او سبسکرایب هم مه هېروئ. په پیل کې به راشو دې ته چې راشد خان او آی پی ایل کې د توپ اچونې ریکارډ. راشد خان او له 2018 څخه یې په آی پی ایل کې توپ اچوله. د 2018 آی پی ایل سیالیو لومړۍ لوبه کې د ګجرات لاینز خلاف په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 3 ویکټې واخیستې. د 2018 کال آی پی ایل کې د کینګز 11 پنجاب لوبډلې خلاف 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 3 ویکټې ترلاسه کړې. د 2018 کال په یوه نیمه پایلوبه لوبه کې د کلکتې لوبډلې پر وړاندې په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 3 ویکټې واخیستې. د 2020 کال د سپټمبر په 29مه نیټې د خپل ځان لپاره نوې د بالینګ څیره جوړه کړه. د چهارشنبې په شپه په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې او 3 ویکټې واخیستې. په دې لوبه کې خان مهمې ویکټې واخیستې او د لوبې غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. راشد خان دا کارکردګي په داسې حال کې وکړه چې له هغه سې شنبې په ورځ ډیوډ وارنر غوښتنه وکړه چې راشد خان باید لا ډیره ښه لوبه وکړي او لوبډلې ته ښه لاسته راوړنه ولري. راشد خان له همدې لوبې وروسته ویلي چې ده ته هر وخت ډیوډ وارنر لارښوونه کوي چې غوره توپ اچونه وکړي. راشد لطیف وايي محمد نبي به د نړۍ په کچه همیشه لومړی درجه پاتې سي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي او روزونکی راشد لطیف ویلي چې افغان لوبغاړي محمد نبي عیساخیل به د نړۍ په کچه همیشه لومړی درجه لوبغاړي پاتې سي. راشد لطیف وايي چې نبي عیساخیل به همداسې د آل راونډرانو په نړیواله درجه بندي کې په لومړي ځای کې پاتې سي او بل لوبغاړي به له هغه څخه مقام ونه نیسي. هغه افغان لوبغاړي میرویس اشرف ته دا خبره په ټویټر کې د یو پوسټ له لارې لیکلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي محمد نبي عیساخیل د شلاوریز او یو ورځنۍ لوبو په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ لومړی نمبر آل راونډر لوبغاړي دي او د نړۍ پر ټولو آل راونډرانو پاچاهي کوي. نبي عیساخیل د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره 3 ټیسټ 140 یو ورځنۍ او 15 بیا شلاوریز لوبې ترسره کړې دي. هغه په ټیسټ لوبو کې 30 منډې او 8 ویکټې، په یو ورځنۍ لوبې کې 2282 منډې او 113 ویکټې او د دې ترڅنګ بیا په شلاوریزه سیالیو کې 1314 منډې او 9 ویکټې اخیستې دي. نبي عیساخیل د افغان کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د پاکستان، بنگلادیش، هندوستان، ویسټ انډیز، استرالیا او انګلستان هیوادونو کې په کورنیو تجارتي سیالیو کې لوبېدلی. هغه اوس په متحده عربي اماراتو کې دی او د حیدرآباد لوبډلې سره په آی پی ایل سیالیو کې لوبېږي. راشد لطیف د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي او روزونکی و چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره د 1992 میلادي کال څخه بیا تر 2003 میلادي کال پورې کرکټ وکړ. په فوټبال کې هم راځو د افغانستان اړوند خبر. د افغانستان فوټبال غوره لیگ نه هم پړاو پیل شو. د افغانستان فوټبال غوره لیگ پنځشنبه پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې طوفان هریرود فوټبال لوبډله د اباسین څپې فوټبال لوبډلې پر وړاندې ولوبېده. په یاده لوبه کې طوفان هریرود فوټبال لوبډلې 1 ګول پر 0 اباسین څپې ته ماتې ورکړه. د افغان فوټبال غوره لیگ کې له پیله تر اوسه پورې 8 لوبډلې شتون لري چې دا 8 لوبډلې په 2 ګروپونو کې هر ځلې یو د بل پر وړاندې لوبیږي. د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین اسماعی، سیمرغ البرز، د سپین غر بازان، عقابان هندوکش، موجهای آمو او د اباسین څپې هغه 8 لوبډلې دي چې د افغان فوټبال غوره لیگ برخوالي دي. میسی له بارسلونا څخه د خپل ملګري سوارز په جلا کېدو خواشینی سو. د هسپانوي بارسلونا کلب بریدګر لوبغاړي لیویس سوارز له 6 کلونو وروسته له بارسلونا کلب څخه جلا او د یو بل هسپانوي کلب اټلانټیکو مادرید سره یو ځای سو.
وروسته له هغه چې بارسلونا کلب له بایرن مونیخ څخه په چمپیونز لیګ لوبې کې 8-2 سخته ماته وخوړه. خپل روزونکی بدل او د یو شمېر لوبغاړو د تبدیلي پلان یې جوړ کړ. په دې لوبغاړي کې د لیونل میسي نږدې ملګری سوارز هم و چې دی د کلب رئیس او نوي روزونکي د ناخوښۍ او نوي پلان له مخې اټلانټیکو مادرید کلب ته په قرضي شکل ورکړ. سوارز تیر اونۍ د اټلانټیک کلب سره 2 کلن قرارداد وکړ او یاد کلب دته 6 میلیونه یورو انعام هم ورکوي. سوارز د بارسلونا کلب لپاره 282 لوبې کې 193 ګولونه او 109 د ګول پاسونه ترسره کړي او 14 مختلف جامونه کې شامل دي. له نوموړي وروسته د 16 کلن ملګري لیونل میسي هم خواشیني څرګنده کړې او دته یې ښه بخت غوښتنه کړې ده. میسي په انسټاګرام کې لیکلي دا به ماته جالبه وي چې زه تا په بل لباس کې وینم. زما او ستا خاطرات خواړه او کورنۍ به همیشه یادګار پاتې وي. دا ډیر خراب کار وسو. دا به ډیره سخته وي چې بیا تا ورځې تېرېږي. زه ډیره مینه در سره لرم او ژر به ووینو. د نیکولای سپوران ډګر ساتنه په نړیواله کچه خلک حیران کړل. د هند آی پی ایل سیالیو په 9مه لوبه کې د کنز 11 پنجاب لوبډلې نامتو ویسټ انډیزي لوبغاړی نیکولای سپوران یوه جالبه ډګر ساتنه وکړه چې په نړیواله کچه خلک حیران کړل. د کنز 11 پنجاب او راجستان ریالز ترمنځ په لوبه کې د راجستان یوه لوبغاړي غټ شاټ وواهه چې په بونډرۍ کې نیکولای سپوران ولاړ و او توپ پسې یو جالب جمپ وواهه او توپ یې له بونډرۍ څخه په یوه جالبې ډګر ساتنې سره لوبغالي ته را دفاع کړ. په دې سره نیکولای سپوران له شپږیزې څخه دفاع وکړه خو که ورته بل ډګر ساتونکی نږدې وای نو دا توپ حتما کیچ نیول کېده چې بیا به دا کیچ د آی پی ایل په تاریخ کې یو جالبه کیچ وای. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني نامتو لوبغاړي سچن ټنډولکر په خپلې ټویټر پاڼې د یادې ډګر ساتنې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د شپږیزې د مخنیوي لپاره د په ژوند کې دا تر ټولو جالبه هڅه وه. د نیکولای سپوران لوبډلې کنز 11 پنجاب پر خپلې ټویټر پاڼې ویلي دا په 20 ورځه سیالیو کې تر ټولو جالبه صحنه وه چې ومې لیده. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ بیا په خپل رسمي فیسبوک باندې ویلي چې آیا دا د کرکټ په تاریخ کې یو تر ټولو جالبه ډګر ساتنه نه وه. د هند آی پی ایل لیګ پر خپل ټویټر باندې ویلي چې دا د کرکټ په تاریخ کې یو غوره ډګر ساتنه ده او د دې ډګر ساتنې تکرار به بیا رانشي.